امرالله صالح بالاخره د کورونا د ورکو شوو وینټلرونو په اړه خپله خوله خلاصه کړه. صالح ولس څخه څه وغوښتل، څه یې ویلي دي، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امرالله صالح وایي هیڅ وینټولر نه دی غلا شوی، په اوازو باور مه کوئ. له عامې روغتیا وزارت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال هم د 32 مرسته شویو وینټولرونو د غلا او پاکستان ته د تښتل کېدو خبر رد کړ. امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د مصنوعي تنفس هیڅ ماشین په کابل یا هم ولایتو کې نه دی غلا شوی. ښاغلي صالح له ولس څخه په کلکه غوښتي چې په دروغي او باطلو خبرونو تیر نه وځي. نوموړي د خپلې خبرې په تړاو یو متل هم لیکلی چې لومړی باید خپله پزه وګورئ، بیا په پیشو پسې وځغلئ. هر څوک چې درته وایي پزه دې پیشو یوړه، مخکې له دې چې په پیشو پسې وځغلئ لومړی مو خپله پزه وګورئ، حوصله مو پر ځای وساتئ. دا په داسې حال کې ده چې په ژواک خبري اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې 32 وینټولرونه چې بهرنیو هیوادونو افغانستان ته په مرسته کې ورکړي غلا او پاکستان ته لیږدول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ وویل په دې اړه یې پلټنې وکړې او هیڅ وینټولر یې پاکستان ته نه دی قاچاق شوی. خو ولسمشر غني بیا د کورونا پر ضد په مبارزه کې د فساد د ادعاو د څېړنو په اړه حکم ورکړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.